افغانانو ته د پاکستان د نوي صدر اعظم لومړی پیغام راغی. ځینې افغانان یې غوسه کړل. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په هکله خپلې لومړنۍ څرګندونې وکړې. د نوموړي دا څرګندونې سمدلاسه د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخ شوې. د پاکستان نوي صدر اعظم ویلي چې د افغانستان سره د مرستې لپاره بهر کار وکړي. وایي په هر ځای کې به غږ پورته کړم چې باید د افغانستان سره مرسته وشي. نوموړي ویلي دي چې د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د بل لوري ځینو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي دي چې افغانستان نه خیراتستان جوړ شوی دی. ټول وایي چې افغانستان ته خیرات راټولوو. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.